دا قصه د یو څو مرګرو ده چې هغه د سمندر گهرای ته پایپ ډیکولو د پاره لیږلی وي او د دې پایپ په ترو باندې با انټرنیټ کار کو او تیل به لیږل. خو د دې سمندر گهرای کې دې سره سو شو دا به مونږ ته په مخ کې کہانی کې پته لګي. د کہانی شروعات کېږي د سکاټلند نه چې پاغه کې مونږ یو کریس نومي سړی وینو او هغه خپل خزه سره ملاوېدو د پاره راغلی ولې چې هغه کم کار د پاره زی هغه 2 میاشتې پس راځي. خو دې سره د خزه خوشاله نه وي ولې چې هغه ته پته و چې په دې کار کې ډیر زیات ریسک دی. نو دلته ورته کریس وایي چې زه ماهر یم په دې کار کې او چې زه څنګه دا کار سر ته ورسوم نو زه به اچانک تا سره ملاوېدو د پاره راځم. او دلته کریس خپل خزه ته الوداع وایي د هغه ځای نه لاړ شي. خو دلته کریس ته پته نه وي چې په هغه باندې څنګه ورځې راتلو والا دي او دې نه بس هغه خپل مرګرو سره ملو شي چې هغه به سره یو ځای د سمندر د گهرای ته ځي او دا غي لیډر وی ډیک چې دې نه بس هغه دوی په دریو ټیمو کې تقسیم کی او ورته و چې تاسو به سروزه په کنټینر کې تیروي دا غي نه پس به موږ تاسو لاندې لیکو چې دا غي گهرای به 1000 فیټ وي او دلته وته دا سړی و چې تاسو ډیر خیال سره کار کوي او د برنه به درلزه معلومات درکوما او چې څه خطر به موږ به تاسو واپس راخېجو. او اوس د ډیک د اورډر نه پس دوی د کنټینر ته ولېږي او د دوی په سره دروازې بند کی او ولته اکسیجن مقدار هم صحیح کی چې دلته دوی ته په ساغشتو کې تکلیف نه وي او دلته ځکهشته د نورث سی طرف ته روانه شي او دلته ډیک دوی ته په مایک وایي چې زه تاسو ته خبرې کوم په هغه باندې عمل وکړئ چې دا تاسو کم ځای ته ځئ دلته ډیر زیات شار کم دي او ولته ډیر زیاته تیارم وي او چې څومره زر کېږي تاسو دا کار خپل سر ته ورسوي او دا غزنه ډایرک روزه او بل خو یو ډیل لایم نومي سړی هغه ایکسرسایز کوي ولې چې هغه چې مال ډیر وخت ایکسرسایز نه دی کړی او بل خو ډیک په دې باندې نظر وي ولې چې د دې د یو غلطۍ د وجه هر څه ختمې دي شي او اوس د روټي ټایم شي او دلته ډنکن د دوانو کسانو ته لګي ورته چې ز څنګه پړم بيزل د سمندر گهرای ته لاړم نال تر تیارې نظر ډیر زیات او یریدم خو دلته دې له تسلی ورکړي چې سم داسې نشته او دلته دوی د کشته د رفتارم تیز کې چې زرا غزه ته ورسو او اوس بل خو دا درې وانم ځان تیار کی او دلته دوی ډنکن ته ویل چې دا ستا اخیری ځل دی ول چې دینه پس موږ ته د کار نه وباسو هغه وجه دا چې ته بوډای او دلته ورته ډنکن وای چې زلس کال نورم کار کول شم او دلته ورته دوی وای چې دا کار بوس موږ د ماشينانو په ذریعہ باندې کوو او د انسانانو ضرورت د دې لپاره نشته. اوس دوی خپل منزل ته رسیدل او بهر ډیر زیات طوفان وي نو دوی دا کشته په یو ځای باندې ودرې ولې چې دا بو د طوفان د وجه خوځینا او دلته دوی په یو وړو کې شان کېبین کې نه او دلته ډک دوی ته وای چې چاکو کمپس او ټورچ ایر نه کې ولې چې دا ډیر زیات ضروری دي او دلته دوی 300 فیټه گهرای ته ورسي او دوی زغه غزه نه روزي خو په دې سمندر کې طوفان وي او دوی ته په دې سمندر کې جټکې لګول محسوس شي او چې کریس ته پته ولګي نو غډیر زیات او یریږي نو دلته ورته ډنګ کې نو چې سچلو شو دا پړم بيزل تاسو سره کیږي او دلته دوی هغه ځای ته راشي چې کم ځای کې د پایپ مرمت کول وي او دلته دوی د خپل کار شروع کی. ډیجیټل منډفاس ډک ته پته ولګي چې د دې کشته د ډایمنشن سیستم خراب شو نو دلته ډک ډنکن اچانک اورډر ورکړي ورته و چې د دوانو تو وایا چې ډایرک راخېږي چې دې کې ډل دا خبره ورنو هغه د بره طرف ته روان شي خو کریس اوس ما غزه کې کار کوي هغه چې څنګه بره راځي نو دا غال تخپین خلی او دلته کریس پوره کوشش کوي د ځان د خلاصولو خو هغه ناکام شي او د تار هغه پایپ کې خلی چې کم پایپ لدی ټکیدو د پاره راغلی او دلته کریس سره ډیره زیاته یره شي چې هغه همیشه د پاره په دې گهرای کې گیر شو او داغه د زړه دړکن هم ډیر زیات تیز شي او دې کې ورته دا ډیل وای چې ته په کم تر باندې تړل شوی هغه ډیر زیات راخلی شوی دی او هغه کلم ماتې دی شي چې اکسیجن در سره څنګه ختم شنو ستا په دې هلمټ کې یو بټن د چې هغه وخه نو دې سره به اکسیجن واپس راشي د 15 سمنټو د پاره او هغه ورته دامو چې د خپل ځای نه خوځما ولې چې ستا تلاش کول کې ماته اسانتیا وي او دلته دوی ډیر زیات حیران وي چې دوی ته لګي چې د دې دا سیستم ولې فیل شو ځکه چې داغه نه مخکې دوی دا سو پیریټ چک کړو او لګ وخت پس هغه تار مات شي او کریسوس ډیر زیات یره کوي ولې چې هغه یو انسان وي او هغه اوس د مرګ دایره ډیر زیات پریشان کړی وي او دلته اوس ډیل بره راشي او هغه د ډنګن ته پوره کې سو کی او دلته اوس ډک د کیپټن ته وی چې موږ له سچل کول پکار دی چې موږ د خپل مرګري بچ کو نو دلته ورته دا کیپټن وی چې موږ اوس دا کېبن خطه بوزو دلته د کروڑو پایپونه دي او هغه پایپونه کې سچل راغنو کم دی په موږ باندې چغه وخی نو دلته ډک ډیر زیات پریشان وي هغه اوس وی چې اخر سچل کول پکار دی او بل خو کریس د سمندر پر گهرای کې خط دی او هغه ډیر زیات پریشان وي او اوس هغه دا وی چې دلته یو باکس دی او هغه دا وی چې زه په سچل هغه باکس لزان رسوم ولې چې هغه هغه باکس په ترو باندې د سمندر کې د خونخار زناورانو نه ځان بچ ساتي خدا په ویل کې چې سم راسان دی په کولو کې هغه مرګران دی او کو کریسوس د دې نه لام نړو هغه په دې تیارو کې روک شي او بل خو د اکسیجن هم ختمېدو والی کو تاسو ته پته دا اکسیجن سره 15 منټ پکار کوي او بل خو کریس دا فلیر لګولي وي ولې چې هغه وی چې زما د بچاو د پاره سوک راځي چې هغه ته دا رڼا ښکاری نو هغه ته پته لګي چې دا کریس دی خو لګ وخت پس هم داغه د بچکولو د پاره سوکرا نشي او اوس داغه د اکسیجن هم ختمېدو والا دی او هغه دا کوشش کوي چې د سمندر د گهرای نه لګ بره راشم او هغه خپل کوششو کې لګ بره راشي خو دې کې داغه اکسیجن پوره ختم شو هغه اوس به هوش کېدو والا وي او اوس لګ وخت پس دوی یو روبوټ ولېږي چې هغه کې یو کیمرا فټ شوی وي او اوس هغه کریس معلومي چې لګ وخت پس هغه ته کریس پیدا شي او ډک ویني چې کریس اوس هم لګ سا اخلي
او اوس هغه د روبوټ په ترو باندې د کریس د پاسېدو کوشش وکاو او دلته چې هغه ګورو نو کریس یو پایپ په ځان تړلی وي ولې چې هغه دا وایي هغه یا به هوش شي یا مړ شو هغه خپل مرګرو ته دلته ملو شي خو دلته اوس ډیل اچانک اورډر ورکړي ورته وایي چې کریس بچکولو د پاره ښکته لاړ شه چې دې سره ډیل څنګه لاندې راشي او هغه د کریس د بوډي او چتې نو هغه ډیر زیات درون شوی وي خو دلته ډیلم هارونه منی ولې چې هغه ډیر زیات درون سوټه چولی وي او داغه د ډیر کوشش باوجود هغه بر راولي او کیبن ته ورسي چې هغه د دنه د هلمټ لرکی نو ته وګوري چې د کریس پوره بدن نیله شوی وي خو دلته ډانک نم هار نه منی او هغه د خپل مرګري لا ساور کوي چې دې سره د کریس د زړه د دړکن شروع شي خو دا غستر کې کولو یو داسې لګي لکه ژوندې لاش او خبر هم نه کوي او دلته دوی توس دا لګي چې د کریس دماغ مړ دی او سره د زړه دړکن شروع دی نو دلته دوی ډیر زیات خفوي او دلته ډیل د خپل مرګري ته یو شان خبرې کوي او دلته اوس ډانک ډیر زیات جاړي او دلته اوس د کریس د مرګري ډیر زیات خفوي خو لږ وخت پس کریس خبره شروع کی او دلته چې دوی دا ویني نو ډیر زیات خوشاله شي او په دې کشته کې چې کم کسان ناس وي هغه ډیر زیات حیران وي ولې چې دا یو ناممکنه کار شو او دلته کریس اوس دی ته وایي چې اخر ما سره وشي سو او دلته د کریس علاج شروع وي او د دوی دا چې کم میشن دام نیمګړی پاتې شي او اوس چې کریس پوره طریقې سره ټیک شي نو هغه یو میاشپس خپل کور ته ولېږي او چې هغه د خپل خزه سره ملو شي او هغه ډیر زیات حیران ولې چې کریس د خپل وخت نه مخکې راغلو دلته ورته کریس ټوله کہانی وکي چې دې سره د کریس د خزه ډیر زیات اوجاړي او دې سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ